د زکات د پاره نصاب سلور سیزونه دي. سلور سپین زر دي، سره زر دي، نقدي پیسې دي، مالی تجارت ته. دا سلور سیزونه دي. د یو سړي سره سپین زر دي 52 تولې سپین زر، 52 نیمې تولې سپین زر چې د یو انسان سره دی په د باندې زکات لازم دی، فرض دی په زکات دی به ورکوي. کو نور سره اډو سوي نه، خو چې 52 نیمې تولې سپین زر ور سره دی دی به زکات ورکوي. دویم سره زر دی، د سرو زرو نصاب چې دی 1 نیمې تولې سره زر دی، 1 نیمې تولې سره زر. د کم نارینه سره یا د کمی زنانه سره 1 نیمې تولې سره زر موجود دی، په دې باندې زکات فرض دی اگر چې 1 روپۍ ور سره ولی نه وي. دا سره دی خرڅ کی زکات ته ورکړي، خو زکات په ورکړي زکات پې. دلته یو مسله بله یاد وساتئ، 1 نیمې تولې نصاب دی. د 1 نیمې تولې نه چې به بره هر څومره بیا په دې ټولو زکات ورکوي. بعضې خلکو ته دا غلط فهمي راځي او دا وایي چې 1 نیمو تولو نه په بره چې په هغې زکات دی، په دې 1 نیمو تولو کې نشته دی. دا غلط فهمي ده. ګورئ وایي د 1 نیمو تولو نه چې په بره شي په دې کې څه دی؟ زکات دی. مثال په طور چې 10 تولي نو صرف د 2 نیمو تولو به لکه زکات ورکوي. نه خبره دا نه ده چې 10 تولي د 10 واړو به زکات ورکوي. 1 نیمې تولې څه دی؟ نصاب دی. نصاب. دریم دی نقدي پیسې. نقدي پیسې د نقدو پیسو نصاب چې دی نو هغه 52 تولې سپین زر. د 52 نیمو تولو سپین زرو قیمت چې نن سبا سره نو دغه څه شی دی؟ دوره نقدي پیسې چې د چا سره دی صاحب نصاب دی. غالبا 1 لاک روپۍ څه کم یا پورته راځي. 1 لاک روپۍ نن زمانه کې 1 لاک روپۍ یا 2000 3000 باندې یا لاندې داسې به وي، خو 1 لاک روپۍ چې نن سبا د چا سره نقدي پرتې دي د صاحب نصاب دی، په ده باندې زکات لازم دی، زکات په ورکوي. پوه شو که نه؟ لاک روپۍ څه کم 2000 3000 لاندې باندې، خو دغه لاک دي غالبا چې دا د چا سره وي د صاحب نصاب دی، دی به څه ورکوي؟ زکات په ورکوي. څلورم څیز دی مالی تجارت. مالی تجارت دکان دی ستا یا بل کاروبار دی دی د پلاټونو د ګاډو یو کاروبار دی دی، په دې مالی تجارت باندې زکات دی بشرطه دی چې نصاب ته رسي. یعنې دومره وړوکی دکانګی دی چې پای کې د 1 روپو سامان نه دی، 1.5 روپو سامان دی، پکې په هغې زکات بیا نشته دی. چې کله نصاب ته رسي مالی تجارت، یعنې دومره دکان دی چې د 1 روپو سودا پکې پرته ده، په دغې دکان باندې زکات دی. دې باندې څه شی دی؟ زکات دی. یا ګاډی دی. ګاډي نو ګوره یو خو هغه ګاډی دی د سړي چې ځان له کور له ساتي، څه له ساتي؟ کو 2 ساتي کو 3 ساتي، خو چې په استعمال کې د ګټې په نیت یې نه اخیستي. په کور کې 2 ګاډي دي، یو دی 3 دي، هر څو دي، خو د ګټې د تجارت لپاره یې نه دي اخیستي. د کور کسان ځان له استعمالوي، په دغې ګاډو زکاتو نشته، په دې زکاتو. خو که 2 ګاډي 3 ګاډي دي په دې نیت اخیستي دي چې یاره ریټ پرې راځي خرڅوم به یې، بیا پې څه شی دی؟ زکات دی. بیا دا په مالی تجارت کې راځي. دارنګې فلاټونو کاروبار څوک کوي، پلاټ ځمکې اخلي. نو که ځمکه دې دې دپاره واغسته چې ځان له دې اخیستې، کور له دې اخیستې، فصل له دې اخیستې ده، یا دې هسې اخیستې خو تجارت دپاره دې نه ده اخیستې، په هغې زکاتو نشته. د هغې زکات دغه چې کوم فصل ته کېږي هغه عشر چې ته ورکوي دغه زکات دی. خو د ځمکې په قیمت باندې بیا زکات نشته. کو پلاټ ته اخیستې په دې نیت چې تجارت پې که د فلاټونو کاروبار کوي، تجارت دپاره دې اخیستي، یا ګاډي دې په دې نیت اخیستې تجارت دپاره د بارګینۍ کار کوي، نو بیا د دغه پلاټ په قیمت باندې د دې ګاډي په قیمت باندې څه شی دی؟ زکات دی. دومره مسله خو پوه شوې که نه؟ اوس یوه خبره دا ده، دکان کې سامان دی، نو ما خو درته وي چې د دکان په سامان باندې څه شی دی؟ زکات دی. دارنګې ګاډی دی، پلاټ دی، د تجارت دپاره دې اخیستی، په دې باندې څه شی دی؟ زکات دی. نو دې کې به کوم قیمت له اعتباري زکات به په کم حساب سره وباسي، په کم ریټ سره به وباسي چې په کم ریټ تا دا ګاډی اخیستی، د دکان سامان دی اخیستی، پلاټ دی اخیستی، په دې به زکات وباسي، او که په کم ریټ یې خرڅوي په هغې به زکات وباسي. دا یو خبره ده که نه؟ اکثر خلک تپوس کوي یاره زما سره دکان کې سودا ده، زه زکات وباسمه، خو په کم ریټ زکات وباسمه؟ دې کې به بازاري ریټ له اعتبار وي. سلا بازاري ریټ، بازاري ریټ، نه د اخیستلو ریټ، نه د خرڅولو ریټ، کوم د مارکیټ ریټ چې په هغې باندې به زکات وباسي، د مارکیټ ریټ. بعضې شی خلک ګران خرڅ کړي، ټیک شو، هغې له اعتبار نشته دی چې کوم نرخ د دې په مارکیټ کې عام ریټ د دې چلیږي،
هغه باندې به زکات وباسي، کو هغه ګاډی دی، کو هغه پلاټ دی، کو هغه د دکان سامان دی. مال تجارت کې به زکات په دغه حساب سره وباسي. بیا یو مسله په دې کې بله ده، اکثر خلک دا ډېر تپوس کوي چې یاره زما په چا باندې قرضه ده د هغې زکات په ورکوم که نه ورکوم، او چې په ما د چا قرضه ده د هغې به څه حکم وي. مسله یاده وساتئ، ستا چې په چا باندې قرضه ده دا ستا پیسې دي، زکات پتې ورکوي، زکات پتې څه کوي؟ ورکوي. ستا چې په چا باندې قرضې دي هر څومره پیسې دي که خلکو ترې قرض ورکړي د دې زکات په تا باندې دی، دا ستا مال دی، د دې نه به زکات وباسي. خو که په تا باندې د چا قرضې دي د دې څه خبره ده؟ په تا باندې د خلکو قرضې دي، دې کې مسله دا ده چې د هغې زکاتو نشته. مثال په طور زما سره 1 लाख روپۍ نغدي پرتې دي، خو 50,000 روپۍ په ما باندې څه دی؟ قرضه ده. نو چې دا 50,000 ته مثال په طور زه لرې کړم بیا څومره پاتې کېږي؟ 50,000. نو زه صاحب نصاب خو بیا نه یم که نه، نو بیا د هغې زکاتو نو چې په تا باندې د خلکو کمې قرضې دي دا به ترې وباسې، په دې زکات نشته دی. د هغې نه ماسوا چې ستا سره کم مال پاتې کېږي په هغې باندې به څه زکات وي. خو که صاحب نصاب زکات په دې ورکوي، که صاحب نصاب نه پاتې کېږي بیا در باندې نشته دی. مسله پوه شوې که نه؟ نو د زکات متعلق دا اهمې مسلې دي چې موږ په دې باندې ځان پوه کړو. دارنګې مارکیټ ته ستا دکانونه دي مارکیټ ته راخ کړی، دکانونه دې راخ کړي، آیا په دې زکات شته که نشته؟ د مارکیټ په بلډینګ باندې زکاتو نشته. مارکیټ په بلډینګ باندې زکاتو یا 2-3 ګاډي دي اغستې خو په کرای باندې چلیږي، خلکو ګاډي که نه سورلو دپاره اغستې په کرای باندې چلیږي، تجارت دپاره نه ځان له کاروبار دپاره اغستې، په دغې ګاډو باندې زکات شته که نشته؟ سورلو دپاره اغستې ځان له کاروبار له یا مارکیټ ته دی په دې، نو په دې باندې زکات نشته. د مارکیټ په بلډینګ زکات نشته، کاروبار لدې ځان له سورلو دپاره ګاډی اغستې په دې په قیمت باندې زکات. خو د دې نه چې کومه کرایي راځي، د دې مارکیټ د دکانونو چې کومه کرایي راځي یا د دې ګاډي نه چې تاله کومه مزدوري راځي، کو دا مزدوري نصاب ته رسېده، مثال به طور 1 लाख روپو ته، په دغې باندې بیا څه شی دی؟ زکات دی. لاکو ته رسي، لاک نصاب دی غالبا نن سبا 52 تولې سپین زر دی، خو یا څه کم څه زیات خو اندازتاً لاکو ته رسي، یا 2000-3000 باندې یا لاندې. نو د دې په کرایي باندې زکات شته، د مارکیټ نه چې کومه کرایي راځي یا د ګاډي نه چې تا ته کومه کرایي راځي د هغې زکات شته، خو د دې ګاډي باندې او د دغې مارکیټ په بلډینګ باندې زکاتو نشته دی. دا مسله ځان سره یاده کړئ. باقي دا مسله سره زرو، د سرو زرو کې خو درته ما یو خبره وکړله چې د سرو زرو نصاب چې دی 1.5 تولې سره زر دی، 1.5 تولې سره زر. خو دې کې ته خبره ټیک شو، یو مسله پکې راته یاده شوله تاسو دې وجه نه چې په 1.5 تولې سرو زرو باندې زکات شته، دا خو نصاب دی. اوس کو د چا سره 4 تولې 15 تولې 3 تولې دي، آیا په دې باندې زکات شته او کو نشته؟ دا مسله یو پیچیده مسله ده، مې پکې پرېښیم د دې وجې نه، دا یو اختلافي مسله ده. نو بهرحال تاسو تپوس وکړو، بیان به یې کوم اوس دا لکه یو اختلافي غونته مسله ده چې آیا د 1.5 تولو نه سره اوس کم دي، آیا په دې باندې زکات شته او که نشته؟ علماو لیکلي دي ته مسله د ضم ویلی شي. د یو زنانه سره یا د سړي سره 4 تولې 15 تولې 3 تولې 2 تولې سره زر دي، خو دلته ورسره نغدي پیسې هم لږې شته، 1000 روپۍ دي، 2000 دي، 100 دي، 300 دي، دومره ورسره شته. نو د دې نه به زکات ورکوي، د دې نه به څه ورکوي؟ زکات ورکوي. ځکه چې دا سره زر مونږ د پیسو سره ضم کړو که نه، نو بیا په توله باندې 52 تولې سپین زر غالبا کېږي، ځکه توله خو د 2 लाख روپو د پاسه ده، او 52 تولې سپین زر خو هغه د لاکو ته پاتې شوي دي. نو بیا په توله سره باندې څه شته؟ زکات شته دی. ځکه چې دا موږ سپینو زرو ته راواړو که نه، نو په توله سرو زرو باندې څه کېږي؟ 52 تولې سپین زر کېږي. نو بیا کو یوه توله سره زر وي، نو علماو لیکلي چې دلته سره لږې غونته کې پیسې چې هغه سره یو ځای کې، ځکه مسله به د ضم شي، بیا پې زکات دی. خو دې کې درته زه یو مسله به وکړم، او هغه دا ده چې علماو ویلي دي، وایي دې کې د انسان حالت ته کتل پکار دی، د انسان حالت ته کتل پکار دی. یو انسان داسې دی یا یو زنانه داسې دی چې دقه یوه توله سره زر لري، نورو سره د سره څه شی نشته دی، نو هغې ته مه وایې چې زکات ورکه، پتوه ورته مه ورکوه. خو که یو سړی داسې دی د هغه حالت ته ته ګوري چې یاره دې زکات ورکولی شي زکاتو، نو که 2 تولې دي، که 3 تولې دي، دې د هغې زکات ورکولی شي، نو بیا مسله دا ده چې زکات ترې ورکړي، زکات ترې ورکړي.